آیا غواړئ بهترین انسان واوسئ؟ باادبه، با اخلاقه، ښه شخصیت ولري، په ژوند کې بریالی واوسئ، په آخرت کې هم جنت وګټئ. داسې یو شخصیت ولرئ چې هر انسان درنه متاثره وي، چار چاپېره کورنۍ، ملګري او نور دوستان درته ډېر په درناوي او په احترام قایل وي. داسې یو انسان واوسئ چې الله هم درنه راضي وي او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم هم درنه راضي وي، او ټولې هغه ځانګړتیاوې ولري چې یو نیک ښه انسان یې لري. هم له ژونده خوند واخلي، هم په دنیا کې بریالی اوسي او هم آخرت کې بریالی شي. که داسې وي راځه دا لړۍ را سره تر پایه پورې وګوره. په دې لړۍ کې زه تاته د یوه داسې انسان سیرت بیانوم چې د دنیا په مخ تر ټولو انسانانو الله پاک ته ډېر ګران و. دی یو نیک، با کرکټره، با شخصیته، محبت نه ډک، رحم نه ډک او زړورتیا نه ډک انسان و. مهمه دا ده چې الله پاک ته تر ټولو ګران و. د ده ژوند 93% ټولنیز ژوند ته ځانګړی شوی و. کورنۍ سره اړیکې، میرمنو سره، ماشومانو سره، ملګرو سره او بالاخره دیندارۍ ته، هر څه ته ځانګړی و ژوند یې. یوازې 2% ژوند یې غزواتو ته ځانګړی و. هغه غزوات چې همیشه پکې دی بریالی و. یو زړور انسان و. ده په ټول عمر په ماشوم، په میرمن او په زوړ سړي یا په بل چا باندې لاس نه دی پورته کړی، ظلم یې په چا باندې نه دی کړی. همیشه رحمدله او مهربان انسان و. د دښمن پر وړاندې زړورو او د خپلو خلکو منځ کې، د مسلمانانو منځ کې ډېر رحمدله او مهربان او زړه سوانده و. دغه انسان زموږ ټولو لپاره بهترین رول ماډل یا الګو دی. بهترین اخلاق یې درلودل او چې څومره د هغه صفت وکړمه کیدای شي وس مې ونه رسي چې حق یې ادا کړم. اوس به پوه شوي یاست چې څوک ښیم درته. د الله تعالی محبوب پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه د سیرت لړۍ مې پیل کړې ده تاسې لپاره. راځئ د دې لړۍ تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. په دې ډاډه یم چې تاسې به حتما د هغه دغه ټول کرکټر او ټول خصوصیات چې زده کړئ او په ځان یې عملي کړئ، له ځانه به بهترین انسان جوړ کړئ. لومړی راځئ دې ته تم شو چې ولې باید موږ سیرت زده کړو. د سیرت زده کولو دپاره څو لاملونه دي. لومړی، که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کوو، په حقیقت کې موږ غواړو الله پاک ته نږدې شو. په دې معنی که موږ غواړو الله پاک سره مینه وکړو، الله پاک راضي کړو، د الله پاک سره مینه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارې هم زموږ مینه الله پاک سره پیاوړې کوي. یعنې که غواړو الله پاک سره مینه وکړو، باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت زده کړو. بې له دې الله پاک سره زموږ مینه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ مینه نیمګړتیا ده او یوازې تشه دعوا به وي. نو که غواړو په رښتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د الله پاک سره مینه وکړو، دین ته نږدې شو، ښه دینداره اوسو، الله پاک ته نږدې شو، پیاوړې اړیکه ورسره ولرو، د هغه رسول باید وپېژنو، د هغه د رسول له طریقې موږ الله پاک ښه پېژندلی شو. الله پاک فرمایلی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. الله پاک وایي دوی ته ووایه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که تاسې غواړئ الله پاک سره مینه وکړئ یا دعوا کوئ چې الله پاک سره مینه کوئ، تاسې فاتبعوني زما تابعداري وکړئ، يحببكم الله، الله پاک به له تاسو سره مینه وکړي، ويغفر لكم ذنوبكم، همدغې مینه باندې چې تاسې الله پاک سره کوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطابقت باندې الله پاک سره په حقیقت کې مینه کوئ، ستاسې ګناهونه به درته وبخي، ځکه الله پاک ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. بل دلیل چې باید سیرت زده کړو دا دی چې الله پاک موږ ته امر کړی دی. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره بهترین الګو ټاکلی دی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ستاسې لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بهترین الګو، بهترین رول ماډل
او بهترین نمونه او مثال دی. د هغه چا دپاره چې په ورځ د قیامت او په الله پاک باندې ایمان لري او الله پاک ډیر یادوي. دغسې خلکو باندې لازمي ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د هغه ټول خصوصیات زده کړي. بله مهمه خبره دا ده چې د سیرت په زده کولو په حقیقت کې موږ د قرآن کریم په معنا باندې ځان پوهولی شو. قرآن کریم باندې ښه پوهېدای شو. هغه علما چې سیرت یې نه زده نشي کولی د قرآن کریم صحیح تفسیر وکړي. د اصحاب الاخدود کیسه که سیرت ته مراجعه ونه کړي څه پې پوهېږي چې څنګه وه. د احد، د بدر د غزواتو کیسې، د نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند کیسې، د آیتونو سبب نزول، دا ټول له سیرته پیدا کولی شو. سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی سنت دی. موږ د سیرت په زده کولو باندې د یو بهترین انسان د ژوند خصوصیات زده کوو چې په خپل ژوند کې عملي کړو. بله مهمه خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ د اسلامي امت هغه پخوانی برم او پخوانی قوت او ځواک او تاریخ او نوم بیرته راژوندی کولی شو. ځکه موږ به له هغه زده کړه وکړو. د هغه له شخصیت او سیرته به موږ ټول درسونه راواخلو، په ننني ژوند کې به عملي کړو. زه هڅه کوم چې په دغه لړۍ د سیرت په لړۍ کې تاسې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ځینې درسونه راواخلم چې په ننني عصر کې موږ او تاسې هغه عملي کولی شو. د دې لپاره زه ګڼ کتابونه مطالعه کوم چې څنګه دغه درسونه راواخلم او ننني ورځ کې زه او تاسې ټول له هغه درسونو استفاده وکړو، په 21 قرن کې بریالي انسانان واوسو، هم دینداره، هم په دنیا کې کامیاب، هم په آخرت کې. د همدغې دپاره د سیرت دغه لړۍ مې شروع کړې ده. نو له تاسې مې هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. بل لامل چې باید سیرت زده کړو هغه دا دی چې موږ د سیرت په زده کولو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل دین ښه دفاع کولی شو. که تا ته سیرت په اړه معلومات نه وي، سیرت دې نه وي زده او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو څوک دروغ تړي، که ته په هر ملک کې اوسېږي، غربي ملکونو کې اوسېږي، هر چیرې چې اوسېږي، او یو څوک چې دین نه پیژني یا له دین مخالفي هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نیوکه کوي، نو ته څنګه د خپل محبوب پیغمبر نه دفاع کې په داسې حال کې چې ستا معلومات کمزوري او نیمګړي. که غواړې معلومات دې پوره او له خپل رسول نه ښه دفاع وکړې، ته باید سیرت زده کړې. بل که ته غواړې بهترین پلار واوسې، ته باید سیرت زده کړې. که ته غواړې بهترین میړه واوسې، ته باید سیرت زده کړې. که ته غواړې بهترین ملګری واوسې، ته باید سیرت زده کړې. او هر هغه څه چې ته غواړې پکې بهترین واوسې، هغه سیرت باید ته حتمي زده کړې. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې تعلیمات دي چې تشناب ته له ننوتلو، د ډوډۍ له خوراکه نیولې، د پاچایي او د ملک تر واکمنۍ پورې هر برخه کې درس شته. داسې برخه نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ښودانې او عملي زده کړه ونه لري چې تا ته یې در وښیي. نو که ته غواړې په دغه ټولو برخو کې بریالی واوسې، راځه ما سره د سیرت په لړۍ کې تر آخري برخو ملګرتیا وکړه. زه به دا لړۍ دوامداره ساتم انشاءالله. په بله برخه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زوکړه غږیږو چې له معجزې ډکه زیږنه وه. څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیږید، د چا په کور کې وزیږید، او څنګه هغه یتیم شو، له پلاره، له موره، له نیکه نه، بیا چا د هغه سرپرستي واخیسته، بیبي حلیمې چې د هغه رضایي مور و، هغې څنګه ترلاسه کړل، او دا ټولې معجزې څنګه راپېښې شوې. بیا وروستنیو برخو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند او د هغه په میړانې او د هغه په ټولو خصوصیاتو باندې غږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. او یوه غوښتنه بله ده چې دغه لړۍ تر ټولو خپلو ملګرو، فامیلونو او دوستانو ورسوئ، ځکه راځئ ټول په سیرت باندې پوهه کړو. زه غواړم په دې لړۍ کې ډېر په مختصر ډول ګټور او مهم معلومات د سیرت نه تاسو ته راټول کړم چې په کم وخت کې مونږ ډېر څه زده کړو. هر څوک چې غواړي په دین باندې په ښه شکل پوه شي، باید سیرت زده کړي او د قرآن په معنا ځان پوه کړي او نور دیني تعلیم. دغه دوه ماته ډېر مهم ښکاري چې انسان باید
پې پوه شي. ځکه د یو چا لارویان موږ یو چې په اړه معلومات ونه لرو، نو دا خو مناسبه نه ده. باید د هغه ټول خصوصیات زده کړو او ټول معلومات یې په اړه ولرو. دا به زموږ ژوند دپاره یو مشال شي چې یو ښه او بریالی ژوند ولرو. تر بیا مو الله مل. سلام علیکم.